बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलगरो द یو نوی پودکاسټ سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم مخکنو پروګرامونو کې تاسو مختلف آرټسټانو تاسو کتلی دي ډېر خلک راغلي دي کاروباري خلک هم راغلي او یو مهم موضوع چې کومه مخکې پروګرامونو کې موږ تاسو په وړاندې نه راوستي او هغه دا ده چې ډراما چې دا اکثر چې کله ډراما تیاریږي نو دا د دې دپاره چې زموږ په ولس باندې زموږ په معاشره باندې هغې باندې ډېر ښه اثر پرې باسي زموږ د کلي هغه ژوند او زموږ رسم رواج زموږ کلتور هغه وښیي او خلکو ته مطلب دا چې هغه خلک چې کم لوست نشي کولی تعلیم یافته نه هغوی ته مطلب د ډرامې په شکل کې یو ډېر ښه تربیت ورکولی چې زموږ د معاشرې ډېره ښه عکاسي هم کوي خو تر ننه پورې دا چا معلومه کړې نه ده چې ډرامه شوره شوې کله ده د دې څومره زمانه وشوله د دې مقصد څه د څه مقصد دپاره دا ډرامه او د دې آغاز چې شوی هغه د څه نه شوی ځکه چې مخکې وخت کې به ټلویزیون هم نه کیدای شي چې کوم مخکې شروع شوی هلته ریډیو هم نه نو د څه نه به شروع شوی نو د دې ټولو معلوماتو دپاره نن موږ په خپل نوي پودکاسټ کې ډاکټر ګلزار احمد جلال صاحب له بلنه ورکړې ده او تاسو ته پته ده چې ډاکټر صاحب کله موږ رابللی دی او کومه موضوع موږ هغوی ته ورکړې ده نو هغې زموږ کتونکو ته ډېر ښه معلومات ورکړي نو ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی یم په خیر راغلی ډېره مننه تاسو ته او ګرانو کتونکو ته السلام علیکم بیا د ای وی ټي خیبر بیا د ای وی ټي خیبر میډل ایست ټایم چې دی یا چې کوم دی کې په شارجه کې ستاسو ټیم موجود دی او کوم ملګري دي د هغې ټولو شکرګزار یو چې تاسو د پښتنو اواز د پښتو اواز د پښتو ادب د پښتو معاشرې او بیا خاص کر دلته د مسافر اواز چې دی هغه چې تاسو چتوئ نو تاسو ته دویم چې دا ډېر غټه ذمهواري ده او تاسو ته بالکل د دې موږ مننه کوو د پښتو د طرف نه د پښتو ادب د طرف نه او د خپل طرف ډېره مننه ډاکټر صاحب څنګه پروګرام شروع کې ما ذکر وکړو نو ډراما مطلب دا چې هغه یو وخت کې چې کله زموږ د سټیټ چینل به د پرایویټ چینل به نه وي نو کله به ښه سکرپټ او ښه په هغې کې آرټسټان به نو زموږ په وطن کې لوډ شیډینګ هم ډېر زیات وي نو خلکو به هغه هفته کې یوه ورځ به ډرامه و نو هغې له به جنریټر پیدا کاو چې که بجلي لاړه شي او زموږ د ډرامه په نیمه کې پاتې نه شي نو د خلکو مینه به ځکه وه چې د هغې به ډېر ښه پاورفول سکرپټ به تیار کړی شي د هغې باندې به بیا کوشش هم کېدلو خو دا راته ووایه څومره چې ما ته پته ده نو زما خیال چې په 1926 کې د ډرامې آغاز شو او زموږ کتونکو ته دا پته نشته دی چې دغه ډرامه څنګه وه د کومې ډرامې آغاز شو د دې تاریخ څه دی دا مقصد څه د څه دپاره شور شوه زه یم چې شروع کې لږ په دې باندې د ډرامې په دې تاریخ رڼا واچونه به ډېره ښه وي زمرد صاحب ډېره مننه اصل خبره ده د چې تاسو څنګه په انټرو کې یا په ابتدا کې دا ووایې که نه چې د ډرامې مقصد او بیا ډرامه ولې وجود کې راله نو که موږ د یونان تاریخ ته یا نور تاریخ ته خو ډېرې اوږدې خبرې دي خو موږ به صرف دا وایو چې په 11مه او 12مه صدۍ کې په انګریزي ادب کې چې موږ ګورو نو ډرامه چې وه نو هغه د اصلاح دپاره نه بلکې د پریچنګ دپاره د بایبل د تبلیغ دپاره د دې آغاز شوی ځکه چې اکثر خلکو کم تعلیم یافته و یا تعلیم نه و نو ډرامه یو مؤثره ذریعه ده چې چا که سبق نیم ویلی نو هغوی ته موږ جون جواک ښیو څنګه چې تاسو په خپله ووایو که نه چې د کلو او خلکو څومره په ډرامه مین دي یا په ښار کې خلک په ډرامه مین دي نو هغوی د بایبل د هغه چې کوم د هغې تعلیمات دي د هغې دپاره هغوی مسټیک پلیس شروع کړلی ډرامې شروع کړلې دغسې بیا میریکل پلیس بیا ورته وي بیا مورل پلیس نو دغه خاص د دین یا د مذهب د پرچار دپاره وي یا د بایبل دپاره وي او وجه دا وه چې خلک تعلیم یافته نه زمونږ بیا چې دویمه خبر تاسو له راشي چې تاسو 1926 یا 1926 یاد کړ نو دغه کې د ډرامې اهمیت ذکر اوچت شو چې د دې ځای خلکو دا کوشش کو تاسو ته پته ده چې موږ د انګریزانو په ولقه کې وو د هغوی په غلامۍ کې وو هغوی دلته موږ زموږ په وطن قبضه کړې وه زموږ په خاوره قبضه کړې وه
نو په دې وجه باندې دوه تحریکونه وو، یو انجمن اصلاح افاغ نه چې دا 1921 کې او بیا چې کله یو کم 13 او 13 کې خدای خدمتگار. نو دا دوه هغه تنظیمونه چې دي یا تحریکونه چې دي نو دوی پښتو ادب له یو لار ورکړې ده، ځکه چې په دغه کې به یو خو به مشاعرې کېدې او هغه مشاعرې چې په هغه کې باقاعده انعامونه ورکړي شو. په هغه کې خلیق صاحب له انعام ورکړی شو، محمد اکبر خادم صاحب له پکې انعام ورکړی شو، داسې لکه یو دوه درې انعامونه به وکړه څنګه موږ وایو چې اول نمبر، دویم نمبر او دریم نمبر. نو د هغې نومونه په تاریخ کې موږ سره محفوظ دي. نو دغه مشاعرې خو به کېدې، خو بیا په 1926 کې دا یو نوی قدم پورته کړی شو چې ډرامه ولیکلی شوه او د دې دا کریډټ چې دی نو بیا یو خو دغه دوه تحریکونه چې ما یاد کړل، دریم چې دی نو بیا د هغه مشران چې نو هغوی سره یو فکر و، هغوی سره د اصلاح دپاره یا د خلکو د اویرنس دپاره، خلکو د خبردارۍ دپاره یو فکر و. نو هغوی د ډرامې د اهمیت نه هم خبر و، څنګه چې تاسو ذکر وکړه. نو د ډرامې اهمیت چې دی زمرد صاحب د ادب دا درې اصناف چې دي که نه، شاعري، بیا ناول او ډراما. نو شاعري هغې کې موږ د لمن زموږ ځکه لږه راغونډی یا تنګی چې هغې خاص ردمي، د هغې قافیه‌یي او د هغې نور لوازماتي او په لږو ټکو کې موږ یو خبره کول غواړو، مختصر ټکي او ګرانه شي که نه. نو هغې کې موږ په تفصیل خبره نه شو کولی. په ناول کې تفصیل کې خبره کولی شو، خو هغه ډایرکټ خلکو ته اډرس کوي نه. ډراما یو داسې ژانره ده، یو داسې صنف دی د ادب چې دا ډایرکټ نیغ په نیغه خلکو سره د دې تعلقي. نو کله چې په 1926 کې دا قدم پورته کړی شو او د دې مشر چې و، د دې بانی چې دی د پښتو ډرامې لومبی نوم چې دی نو هغه دی عبدالاکبر خان اکبر، او د کتابونو نه چې کومه ثابته ده، بلکې هغه په خپل کتاب کې د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما جون سره تړلي حالات، دا کتاب په 2009 کې چاپ شو. نو په دې کې دا ټول تفصیل موجود دی چې په 1926 کې تربور ډراما په لومبي ځل باندې په سټیج باندې وښودلې شوه او هغې کې څومره زور و نو بیا چې تاسو تپوس وکړئ نو زه به درته اوکې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. خو دا راته ووایه چې لومبنۍ ډراما چې وه لیکلې تاسو د هغې ذکر خو نه کړو، عبدالاکبر خان صاحب. نو د دې نه علاوه چې کوم مقصد دپاره لکه د فرنګیانو دور چې و هغې کې پې پابندیانې هم مطلب دا دی لګېدلې. زمرد صاحب موږ دا خبره وکړه که نه چې د انګریزي ادب کې ډراما د مذهب د پریچنګ یا د تبلیغ دپاره شوی، خو د پښتو ډراما چې دا نو د دوه مقصد و په هغه وخت کې، د کال 1926 نه واخله تر د 1929 پورې دغه دور چې موږ وګورو هغه وه یو د قوم اصلاح او دویمه چې وه نو هغه ازادي. نو د هغې تیم، د هغې مفکوره، د هغې سنټرل آیډیا به داسې وه چې هغې کې به اصلاح هم وه لکه د خلکو دپاره، ځکه خلک به په زرګونو خلک به راغونډېدل او باقاعده زمرد صاحب دا چې ما دا سټډي چونکې دا 2026 دی او موږ لاړو 1926 ته، نو دا 100 کاله. نو دا کال چې دی نو دا د پښتو ډرامې د 100 کلیزو دستورو دی یا 100 کالو شو د پښتو. نو دا یو تاریخ دی او دا کریډټ ایویټي خیبر او زمرد بنیری ته لاړم چې په لومبي ځل باندې دا تاریخ موږ شروع کړو. ما ته پته ده په دې به میډیا کې اوس بحثونه کېږي چې کله یو څیز مخې ته راشي، خو دا دی چې ایویټي خیبر دا کریډټ واغشته د 2026 کې ډمبنې پروګرام په موږ وکړو خیبر. بالکل صحیح ده او دا خو په تاریخ کې بس راغله دا خبره. نو بیا هغه 1926 کې هم ډراما وشوه تربور او په هغې کې څونه زور و هغه هم تاسو تپوس کولی شئ. دویمه ډراما چې وه بیا په 1920 کې دا تهذیب جدید تعلیم جدید په نوم باندې وشوله. په 28 کې د یتیم په نوم باندې ډراما وشوله. د دې موږ سره صرف 2 سند دي، هغه عبدالاکبر خان اکبر په خپله دی او یو عبدالخالق خلیق صاحب د جنگ د ازادۍ جنگ، دا د هغې کتاب دی چې په کال 1921 کې چاپ شوی او اوس ریسنټ ایډیشن هم راغی.
نو هغې کې دا خبره شته دی چې په کال 1928 کې ډرامه شوې وه. په کال 1900 یو کم دیرشم کې موږ سره هیڅ معلومات نشته دی یا ثبوت نشته چې ډرامه شوې ده. په دیرشم کې بیا خدای خدمتګار شوې وه. بلکې دا هم تاسو ته ووایم چې په دیرشم کې د خدای خدمتګار په نوم باندې 2 ډرامې شوې وې. یو عبدالاکبر خان اکبر په اپریل کال 1913 کې پیش کړل پوتمانزو کې. او پوتمانزو کې ما هغه ځای لیدلی دی، هغه ځای ته تللی یم چې کوم ځای کې دا ډرامه سټیج شوې وه. او چې کوم ځای کې هغه سکول و، ځکه چې دا خو د سکول د طرفه پیش کېده، هغه سکول کې اوس هغه سکول چې کوم ځای و هلته اوس کورونه دي. خو به هر حال هغه ځای هم شته دی. او چې کوم ځای کې په کوم مقام باندې ډرامه سټیج شوې وه، کوم ځای کې خلک ناست وو، کوم ځای کې خلک راغلي وو چې هغوی خیمې لګولې وې مختلفې، ځکه چې هغه خو به 3-4 ورځې دستورې به وې که نه، نو په هغې کې به ډرامه او مشاعره دا ټول به د هغې او جلسه دا ټول به د هغې حصه و. نو دا په 13 کې بیا په دې نوم باندې خدای خدمتګار په نوم باندې عبدالخالق خلیق صاحب ډرامه لیکلې وه. او دغه ډرامه چې وه نو دی په زیارت کاکا صاحب کې د اګست په میاشت کې په سټیج ښودلې وه. او هغه دا هم لیکلي دي چې په دې کې زما کشر ورور عبدالمالک، هغه چې موږ ورته هیرو وایو یا ورته پروټاګنسټ وایو یا ورته مین کیریکټر وایو، هغه پکې دا رول لوبولو. او بیا په کال 1913 کې هم په دې نوم باندې یو بله ډرامه وه. خو د تاریخ یا ستاسو په واسطه موږ دا خبره کوو چې دا په یو نوم باندې 3 ډرامې لیکلې شوې وې، پیش کړې شوې وې. اوس موږ سره 2 شته او یو نشته دی. اوس د هغې چې دی زموږ دا خبرې که څوک اوري، نو که په لندن کې چې کوم برټش لایبرري ده، انډین آفس لایبرري، هغې کې دا چې کوم دی کې کوم کتابونه به ضبط شو، کوم نور خبرې تقریرونه به ضبط شو، نو اب هلته خو شته دی، هغه به ولېږلی شو که نه. نو د ځای نه خو به غیب شو د هندوستان نه. هلته چې شته دی نو اوس زمونږ دا یو فلم کوو که چېرته دغه ډرامه پیدا شوله، ځکه چې زمونږ دا هم یو اراده ده چې یاره که دا ډرامې اوس ریکارډ شي او خلکو ته وړاندې کړی شي، نو دا هم ډېره غټه کامیابي وي.